دومره بار د ښایستونو څنګه یوسي نری ملا دې جوړ کوي له نزاکته او ته که سل قسمه خورې زما د نوم نه ټول رانجه دې بهېدلي دي په ښکته. ډاکټر پروفیسر عباسي یوسفزی را سره په خپرونه کې ناست دی. د سوداګرو لاس ته لاړې د وختونو واګي اوس به په مینه پسې هم چېرته دوکان ګورم. د عباسین لارې نیول تشې خبرې نه دي، شره ظاهر ګوري، دا ګز او دا میدان ګورم. اوس وخت کې دغه زمونږ د پښتانه ځوانان چې کومه شاعري کوي تاسې به اکثره تعقیبوئ یا سوشل میډیا کې یا په نورو مشاعرو کې دغې ته په کوم نظر ګوري، کوم خواته روان دي؟ د ادب د بډاینې لپاره پکې یو څه تر سترګو کېږي که نه؟ غمونه د دوران راوړل پکار دي، شاعرۍ ته لږ جانان راوړل پکار دي. ویرو زو یې څېره کړله په منه، بیا د حسن و عشق داستان راوړل پکار دي. د کوم شاعر چې خپل رنګ نه وي نو هغه ژوندی نه پاتې کېږي. دلته خلک د شاعرۍ نه شاعري کوي، څوک چې د شاعرۍ نه شاعري کوي نو هغه ورک شي. دغه زمونږ د پښتو ادب ولسي فورمونه چې دي چې ټپه ده، چاربیته یعنې سرو کې، دغه ته بیخي هېڅ پام نه کېږي. دغه د ورکېدو په حالات کې نه دي ستاسې پام؟ د ولسي رنګ چې دی هغه پکار ده چې قایم پاتې شي، لکه د ټپې، د لوبې، د چاربیتې، د بګتۍ، د نیمکۍ، د دې ټولو خپل یو خاص خوند دی. زه نه وایم، ته وګوره محفل پې منور دی، په خلکو کې د لارې نه ښکارېږي لکه شمع. مینه ده یا پوهه یا ښکلا د خلک خاص کړي، بې شمېره پتنګان ترې نه تاویږي لکه شمع. ډېر ښه دی. دا ګوډاګی چې نن حجره او جومات نه پېژني، دا ځنګلي چاړو ګټه بیلات نه پېژني، دا زما هغه جنګ ځپلی ننګیالی بچی دی چې نن بې کوره بې وطنه دی، پردی دی. د ده نیکونو ته دنیا لاس په نامه ودرېده، د دوی د نوم نه به ډېر غټ غټ ظالمان یېرېده. جنګ د سډګانو کې دا خوار لکه چې دخ پیتی شو، زما بچی و په پردو تیلو کې لاړ ستی شو. د غني خان یو شعر درنه و، دا خبره به کوم په زر کرته، نشم زه منع کېدی له محبته. محبت مې مجبوري ده، زه انسان یم، ځان به څنګه خلاصوم له فطرته او دومره بار د ښایستونو څنګه یوسي نری ملا دې جوړ کوي له نزاکته او ته که سل قسمه خورې زما د نوم نه ټول رانجه دې بهېدلي دي په ښکته چې د غرونو لیونی شوې عباسینه ځان دې وویستو د کلي له مالته. سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو. هیله لرم چې رک روغ بایاستئ او د صحت په جامو کې به نغښتي وئ. یو ځل بیا د یوې ادبي خپرونې سره تاسې ته مخاطب یم او په خپرونه کې را سره ډېر دروند میلمه ډاکټر پروفیسر عباسي یوسفزی را سره په خپرونه کې ناست دی چې تاسې ټول به له نوم او له څېرې سره بلد یاستئ. خوشبختانه به ووایو چې نن زموږ سره په خپرونه کې دی. نو له کوزي پښتونخوا څخه خپل لوی کور افغانستان ته راغلی دی. دلته وخت هم ډېر کم دی، خو په دغه کم وخت کې موږ ته د مرکې لپاره وخت راکړو. کور ودانۍ ورته وایو. له ډاکټر صاحب سره به د زړه خواله کوو، له ده نه به شعرونه اورو. په خپرونه کې را سره تر پایه پاتې شئ. نو ډاکټر صاحب په لومړي سر کې خو درته خپل لوی کور افغانستان ته ډېر زیات ښه راغلاست وایم او بیا زموږ سره په خپرونه کې هم ستړی مه شئ. خوار به شي، الله خوشحاله لره او بس تاسو ښه ترزن خلک کې د خپلې ژبې دپاره، قام دپاره کار کوئ. نو د میډیا په ډګر باندې ډېر کم کار کېږي او چې کوم معیاري کار کېږي دا ډېر لوی کار دی. ډېره مننه ډاکټر صاحب. زمونږ هڅه هم دا ده چې معیار وساتو. نو ډاکټر صاحب دا چې خپل لوی کور افغانستان ته راغلی، بېګا د تراب صاحب د کتاب د مخکتنې غونډه او هلته هم وي، نور به څومره دلته پاتې کېږي او دلته په راتګ باندې څه احساسې؟ نو دلته خو چې کله موږ راشو داسې راته نه ښکاري لکه چې موږ چېرته نوي ځای ته تللي یا ناشنا ځای ته تللي یو، ځکه ټول خلک اشنا یي، پېژندګلوي، مینه کوي د یو بل سره. د هغې نه علاوه جلال آباد خو بیخي داسې دی چې په دې کې خواړو ناشنا څوک یي نه، ځکه چې سل په سله پښتانه راسره په یو ځای لاس ولاړ یي او ټول موږ لیدلي دي او یو بل پخوا نه پېژندلی دی. نو څه داسې ګرانه نه وي او زموږ خو زړه نه کېږي، خو بس د حالاتو مجبوري بده بلا ده، ګنې چا له بده پرېښې د اشنا ده. ډېره مننه ډاکټر صاحب. یقینا چې وایي چې د خیبر دره خو لار د تلو راتلو ده، پېښور او په کابل کې افغان یو دی.
نو نوکه وری هېڅکله نشي بېلېدی او بیا ستاسې غوندې شخصیتونه چې موږ په لر او بر کې ولرو نو انشاءالله زموږ فرهنګ کلتور عنعنات دا هر څه به یوي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. نو وروسته به هم خبرې کوو په سر کې له تاسې نه یو شعر اورو. ملګري به هم ډېر زیات په تمه چې د اباسین صاحب نه شعر واوري. صدر غریبي چې په لاس راله ستاسو نه قربان ده. امین اورو. منتر مې چف کو منتر مې چف کو د وختونو پاړوګان ګورمه. منتر مې چف کو منتر مې چف کو د وختونو پاړوګان ګورمه. بیم غږومه په ټول کلي کې باران ګورمه. هاي 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 ډېر ښه. او ما د لمبو څادر په ولي په خندا ایښی دی. ما د لمبو څادر په ولي په خندا ایښی دی. زه لیونی کله د مینې سود او زیان ګورم. هاي 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 ډېر ښه ده. او د ګل په مینه کې مې داسې لیونتوب کړی دی. د ګل په مینه کې مې داسې لیونتوب کړی دی چې هر ازغي کې مې تارونه د ګریوان ګورم. هاي 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 هاي. او زمونږ زړونه لکه تمبل په یو تال غږیږي. زمونږ زړونه لکه تمبل په یو تال غږیږي. روحونه یو دي هغه ځان ګوري زه ځان ګورم. هاي 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 ډېر ښه. او د وینو رنګ مې ګلابي جامې اغوستې ورته. د وینو رنګ مې ګلابي جامې اغوستې ورته. زه خپل تخلیق ته په نشه کې د یزدان ګورم. هاي هاي ډېر ښه. او د سوداګرو لاس ته لاړې د وختونو واګي. د سوداګرو لاس ته لاړې د وختونو واګي. اوس به په مینه پسې هم چېرته دوکان ګورم. هاي 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 ډېر ښه دی. او زما پټ مخ هډوشته نه چې بغاوت پېژني. زما پټ مخ هډوشته نه چې بغاوت پېژني. زه لکه ځمکه یم په هر لوري اسمان ګورم. هاي 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 هاي. او د اباسین لارې نیول تشې خبرې نه دي. د اباسین لارې نیول تشې خبرې نه دي. شر ظاهر ګوري دا ګز او دا میدان ګورم. هاي 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 ډېره مننه ډاکټر صاحب. وایي چې شوخې شنګې جنکۍ له ښاره ووتلې وطن اوس لکه چې ښه د کاره ووتلې. او هیڅ کهکشان کې به ونه مومې رڼا د خلوص. سپوږمۍ زما د زړه له روڼ مداره ووتلې. او اوس به لاسونه د افسوس سکو ته لپه کړمه. اوس مې له ګوتو نه درهم دیناره ووتلې. د ایمانونو په شبنم به سینې خېشتې راوړي. د ښار رنډۍ د وږي نس لپاره ووتلې. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب ستا له خوږ شعر څخه. نو ډاکټر صاحب که دا راته ووایې چې په اوس وخت کې دغه زمونږ د پښتانه ځوانان چې کومه شاعري کوي تاسې به اکثره تعقیبوئ یا سوشل میډیا کې یا په نورو مشاعرو کې دغې ته په کوم نظر ګوري؟ کوم خواته روان دي؟ د ادب د بډاینې لپاره پکې یو څه تر سترګو کېږي که نه؟ یو وړوکی غوندې نظم ما ویلی چې که غمونه د دوران راوړل پکار دي شاعرۍ ته لږ جانان راوړل پکار دي. هاي هاي. وینو زه یې سیره کړله په منه بیا د حسن و عشق داستان راوړل پکار دي. او ځمکه کر د نفرتونو کړي بې درېغه. ځمکه کر د نفرتونو کړي بې درېغه. رودادونه د اسمان راوړل پکار دي. زموږ د شاعرۍ غټ موضوعات چې دي نو هغه خامخوښي ده، انسان دوستي ده، محبت دی، حسن دی. دا زموږ د شاعرۍ غټ موضوعات دي. خو چونکې شاعر د خپل دور، د خپل قام، د خپل وطن اصلي او صحیح ترجمان دي. نو د دې وجې نه چې په وطن کې څه حالات دي نو ظاهره د فنکار، شاعر، ادیب د هغې نه ځان لرې نشي ساتلی. نو شاعري لږه د وینو زونه ډکه شوه. نو دغه رنګ د الله چې امن نو الله دې دغه کم کړي او د عشق و محبت او د مینې او د خلوص او د امن خبرې چې دي دا زیات خوند کوي په نسبت د دردونو او د غمونو او د جنګونو. نو د جنګونو ذکر مذکور په شاعرۍ کې ډېر زیات شوی دی. خو بیا هم په نوي دور کې ډېر ښایسته ښایسته شاعران پیدا کیږي. د کوم شاعر یاد ساتئ، د کوم شاعر چې خپل رنګ نه وي نو هغه ژوندی نه پاتې کېږي. دلته خلک د شاعرۍ نه شاعري کوي. څوک چې د شاعرۍ نه شاعري کوي نو هغه ورک شي، او څوک چې د ځانه شاعري کوي نو ژوندی پاتې شي. نو دلته د یو بل نقلونه کوي، د یو بل انداز خپلوي، د یو بل آواز خپلوي، د یو بل خیالات خپلوي.
نو دغه مناسب نه ښکاري او چې کله داسې کېږي نو د هغې سره د ادب معیار هم غورځېږي او شاعر هم په شا ځي نو دا د چې خپل رنګ پکار د چې وساتلی شي بل د ژوند د انکار نشي کېدی د ژوند مسلې به بیانوي خو په شاعر کې به مایوسي نه وي یو د جرنالسټیک قسمه نظمونه دي چې هغې کې یو واقعه بیان شوي نو خو صحافیان هم بیانوي ژورنالستان هم بیانوي لګیا دي نو په شاعر کې او په جرنالست کې بیا فرق څه شو شاعر چې دی هغه به جرنالسټیک نظمونه نه لیکي هغه به ریالسټیک نظمونه لیکي حقیقت پسندانه او د هغې سره به هغه روماني رنګ کې د هر درد خبره به دی په روماني رنګ کې کوي نو زموږ سره چې مثالونه موجود دي په تېرو وختونو کې شاعران تاسو وګورئ هغې ښایسته د روماني خبره هم کړي ښکلې خبره یې کړي لکه سیف الرحمن سلیم وایي څومره جونګړو ته دې اور ورته کړو چې خپل محل ته دې رڼا راوسته رحمت شاه سائل وایي ستا سپورې زلفې زما وچې شونډې د دې وطن د غریبۍ نښې دي نو په دې کې رومان هم دی او په دې کې انقلاب هم دی او په دې کې تنقید هم دی او په دې کې د حالاتو عکاسي هم ده نو شاعري داسې پکاري چې په هغې کې د ژوند تصویر کشي وشي خو چې د شاعرۍ هغه حسن زخمي نه شي ډیره مننه ډاکټر صاحب یو بله ډیره مهمه خبره چې په اوس وخت کې که موږ وګورو په لر او بر کې پښتون شاعران چې دي دوی اکثره کار چې کوي دوی اکثره کار په غزل کې کوي بیا ځینې په غزل پسې وروسته بیا په نظم کې کار کوي دغه زمونږ د پښتو ادب ولسي فورمونه چې دي چې ټپه ده چاربیته یعنې سرو کې دغه ته بیخي پام نه کېږي دغه د ورکېدو په حالات کې نه دي ستاسې پام داسې نه صرف چې د ولسي کم صنفونه چې دي نو دا واقعي چې د ورکېدو په رنګ کې دي او ورکېږي د هغې وجه دا ده چې د هغې دپاره یو خو هغه حالات نشته بل دغه زیات تر نالوستو شاعرانو کول او نو اوس چې طالب یافته شو شاعران نو هغه د نورو ژبو مطالعه هم کوي د نورو ژبو کلامونه شعرنامه اوري د دې سره سره د غزل یو دور هم راغلی دی هنرمندان چې دي ګلوکاران چې دي هغې هم غزلونه زیات وایي او دا اولسي سندرې چې کومې دي پخوانی خو سوپر هټ څیزونه دي دا یې خو جواب نشته هغه خو داسې اوچت معیار لري چې د هغې معیار اړو بل څوک مقابله نشي کولی نو اولسي رنګ چې دی هغه پکار ده چې قایم پاتې شي لکه د ټپې د لوبې د چاربیتې د بګتۍ د نیمکۍ د دې ټولو خپل یو خاص خوند دی هغه په خپل ځای دي خو د هغې اکثر شاعر نه معلوم او غزل چې دی نو د دې شاعر معلوم وي لکه په ټپه کې شاعر دعوه نشي کولی چې دا زما ده که څوک پې دعوه کوي نو هسې غلطه کوي دروغ وایي ځکه چې ټپه یو داسې مارغه دی چې دا چا بولي کړه نو بس والوته او د ده په لاس هم بیا د راځي دغه بیا د ده نه دا د ولس ته ټپه د هېڅ چا نه ده خو د هر چا ده نو د دې وجې نه د ولسي اصناف چې دي دا خو اوس هم لیکنې کېږي خامخا نوي نوي دور واقعیات پکې هم شته لکه کله چې د سور انقلاب راغی په هغه دور کې یوه ټپه وه چې یار په دکت د سړي یادي ته د واړه تورخم پناه شوې هېر دې کړم نو دې کې هغه دور ټول دننه پروت دی یا دغه رنګ نوي نوي ټپې د نوي دور په شان جوړېږي هغسې سندرې هم جوړېږي خو په اصل کې د اوس شاعري چې ده د غزل او د نظم په مختلفو قسمونو کې کېږي او ډېره ښه شاعري کېږي نو دغه عیب نه دی که چېرې شاعران ځي فیشنونه بدلېږي وخت سره زموږ مشرانو چې څنګه لباس اچو څنګه کالي اچول نو موږ د هغې نه بلکل اوس مختلف اچو هغوی چې څنګه ویښته جوړول موږ د هغې نه بل جان جوړو نو دغسې په ادب کې هم انقلابات راځي بدلونونه به راځي په غزل کې په پښتو ادب کې دومره کار شوی دی که څه هم دا د عربي پورم دی خو دومره کار شوی دی داسې معلومیږي چې دا د پښتو پورم وي هنرمندان هم اکثره د سندرې او د شعر د غزل انتخاب وي چې دوی سندریز کړي نو غزل ته واقعا هم ډېر کار شوی دی ډېره مننه ډاکټر صاحب وروسته به یو څه خبرې نور هم کوو ستا نه یو نظم وروستاسي خبرې د غزل روانې وي زه به د اول غزل وي غزل پسې نظم وي بیا به تا نظم وروسته وایم چېرته ښه جي زما په ګریوانه اوښکې بهیږي لکه شمع زما په ګریوانه اوښکې بهیږي لکه شمع لکه شمع
په سر مې له ماښامه اور بلیږي لکه شمع. لکه شمع او د قام په مشرۍ کې ترېنه خلک رڼا اخلي د قام په مشرۍ کې ترېنه خلک رڼا اخلي شمله په سر دغسې ځلیږي لکه شمع. لکه شمع او د داسې خلکو عمر له ژوندون رڼا رڼا وي د داسې خلکو عمر له ژوندون رڼا رڼا وي تیارو ته چې ټول عمر له ټینګېږي لکه شمع. واه 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 ډېر ښه. او جانان ته نږدې کېږم جانان را نږدې کېږي جانان ته نږدې کېږم جانان را نږدې کېږي ژوندون مې داسې رو رو ویلې کېږي لکه شمع. لکه شمع او فریاد او هنګامې او اسویلي مې عادت نه دی فریاد او هنګامې او اسویلي مې عادت نه دی په چپه خوله مې تل اوښکې څڅېږي لکه شمع. او بل شعر دی جي صاحب بلکې بل بیت دی موږ ورته شعر وایو تاسو ته بیت وایو د ځینو ځینو خلکو عجیبه شان اعصاب وي د ځینو ځینو خلکو عجیبه شان اعصاب وي سوځېږي او ژړېږي خو خندېږي لکه شمع. ډېر ښه دی ډېر ښه دی. او زه نه وایم ته وګوره محفل پې منور دی زه نه وایم ته وګوره زه نه وایم ته وګوره محفل پې منور دی په خلکو کې د لارې نه ښکارېږي لکه شمع او بدلون د قربانو او زړه چاودون نه پیدا کېږي بدلون د قربانو او زړه چاودون نه پیدا کېږي کړاو د موم نه سازېږي لکه شمع. ډېر ښه دی. او یا مینه ده یا پوهه یا ښکلا ده خلک خاص کړي یا مینه ده یا پوهه یا ښکلا ده خلک خاص کړي بې شمېره پتنګان ترېنه تاویږي لکه شمع. ډېر ښه دی. او چې یمه نو بس یمه خو چې لاړمه نو لاړم چې یمه نو بس یمه خو چې لاړمه نو لاړم زما نه به هېڅ شی نه پاتې کېږي لکه شمع. او ښکارېږي چې دا انور هم د زبرګۍ څه داویدار دی ښکارېږي چې دا انور هم د زبرګۍ څه داویدار دی چې هیڅ خواته یې سوری نه جوړېږي لکه شمع. او کېدی شي اباسین او نور سیندونه یې وي اوښکې کېدی شي اباسین او نور سیندونه یې وي اوښکې دا انور هم راته داسې معلومیږي لکه شمع. واه ډېر ښه ډېره مننه کور ودان اباسین صاحب او سایل صاحب وایي چې د مینې خیال د تهمتونو په باران اخله که دنیا دوه ډلې شوه ډله د جانان اخله او په سوداګانو کې د زړونو ګټې چا کړي دي دا ځینې سوداګانې د تاوان اخله. ډېره مننه یوسفزی صاحب تا ته مې مخکې یادونه کړې وه ستا یو نظم اورو دا د صاحب یو نظم دی د دې نوم دی بېنومه نوم یې دی بېنومه تاسو توجه وغواړم د دې نظم نوم دی بېنومه ای پشلېدلي شان تمبو کې اوسېدونکې ګله ای پرستان ته د غارونو نه راتلونکې ګله چې په کړنګ ژبې کې مې ستا لیدل ټټر مات کي داسې څوک شته چې ستا د خوار نصیب نظر مات کي خپې ابلې خپې په سرتور سر بوجۍ په غاړه ګرځې په یره د بنګلو په غاړه ګرځې په ډېرانونو کې د رزق په لټون سر یې په هلاکت کې پلټنه د ژوندون سر یې راته انسان وحشي ښکاره شي چې تا ووینمه دا زړه مې غوس شي اره شي چې تا ووینمه راته د جنګ یو وحشتناک شان تصویر جوړ شي د روح دنیا کې مې غوغا جوړه شي ویر جوړ شي ستا په ورکوټي مخ چې لا د ماشومتوب سوري دي لا دې په سترګو کې د مور د مینتوب سوري دي په هر یو ورکې سر ښکاره کې چې ګد شته دی که نه درته د نفس لکه تنور لمبه دی که نه څوک چې دې ورټي نو زر تېره ډوډۍ وغواړې په وړه خوله باندې وړه روپۍ وغواړې دا ته په کوم جرم کې ژوند داسې ذلیل تېروې دا دومره سختې اخر ته په کوم سبیل تېروې چې د تمبو بچي په خړه ډیرانونو ته ځي د بنګلوال بچي په ګاړو کې سکولونو ته ځي
چې د خیمو بچي ډیران کې کاغذونه ګوري نو د محل بچي لګیا وي کتابونه ګوري چې د شتمن بچي عیشونه عشرتونه کوي نو د خیمو بچي ډوډۍ پسې ویرونه کوي د تهذیب او سړیتوب علمبردارو واورئ د اسلام د عظمتونو داویدارو واورئ ګردواره غلې درمسال غلې او چرچ ودرې لږ راته ووایې د دې بدبخته جرم څه دی دا ګوډاګی چې نن حجره او جومات نه پیژني دا ځنګلي چاړو ګټه بیلات نه پیژني دا زما هغه جنګ ځپلی ننګیالی بچی دی چې نن بې کوره بې وطنه دی پردی دی د ده نیکونو ته دنیا لاس په نامه ودرېده د دوی د نوم نه به ډېر غټ غټ ظالمان یېرېده جنګ د سډګانو کې دا خوار لکه چې نخ پیتي شو زما بچیو په پردو تیلو کې لاړ ستی شو د انسانانو د حقونو داویدار څه وایي د عالمي کلي د خان فرمان بردار څه وایي د ماشومانو د تعلیم سلاخوانان چرته دي د انسانانو د صحت څوکیداران چرته دي د ملتونو د رزقونو ملایکې څه شوې درنې به یې ویلې هغه سپکې څه شوې زما بچیه بل څوک ستا بې له ادیب نشته دی زما بچیه بل څوک ستا بې له ادیب نشته دی بس خفه کېږه مه په موږ کې څه تهذیب نشته دی ډک پېښور کې ستا د ټوک ډوډۍ نصیب نشته دی قسم په خدای چې دلته ستا نه بل غریب نشته دی چې ستا د اوښکو او سلګو نه پسته نیت بسوي چې ستا د مور او پلار د سرو وینو قیمت بسوي ته چې رالوی شې نو چې ستا انسانیت بسوي ته چې یې موږ نه به کوې هغه نفرت بسوي زما بچیه بل څوک ستا بې له ادیب نشته دی بس خفه کېږه ما په موږ کې څه تهذیب نشته دی واه ډېره مننه ډاکټر صاحب نو له دغه نظم وروسته به نورې خبرې کول هم خوند ونه کړي او ډاکټر صاحب نو فقط نور خپرونه راټولولو ته وروستیو کې یوه غوښتنه لرو په دې هیله چې راپوره کړي د غني خان یو شعر درنه ود ما ستاسې له خولې مې د غني خان ډېر شعرونه اورېدلي دي او ډېر خوند کوي چې ته د غني خان شعر وایې که په ذهن کې دې وي او ویې وایې دې به درته ډېره بخښنه به وغواړم اصل کې غني خان اوږده اوږده نظمونه لیکلي یوه څلوریزه راته رایادېږي چې باغ کې څوک ګلاب شي څوک شي سروه څوک ورخاړی څوک د میز غنچه شي څوک کبل د غاړې تاج د چا د زرو د چا تاج شي د غمونو ویش د بل په لاس دی که ته خاندې او که ژاړې ډېره مننه ډاکټر صاحب د شهباز لالا ډېره زیاته مننه چې تاسې دلته د هغوی په ترو راغلی مونږ راغلو شهباز لالا تاسې ته وویل او خپرونه مو کړه ستاسې کور ودان چې په دې لنډ تنګ وخت کې زموږ سره حاضر شوئ خپرونې ته بیا هم ډېره زیاته مننه کور مو ودان قربان الله خوشحال لره کور مو ودان ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب نو د پامیر ټي وي درنو لیدونکو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی را سره و تاسې به د ده خبرې اورېدلي شعرونه به مو ورله خوند اخیستی یو ځل بیا چې زه تاسې ته د یوې نوې خپرونې سره د پامیر ټي وي په سکرین راځم تاسې ټول په لوی الله سپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ